د کندهار چارواکي وایي تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب د طالبانو له موجودیته پاکه شوه. سلام ستړي مشئ دوه مهم خبرونه راسره وګورئ. د کندهار د والي ویاند ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد بهیر احمدي نن ضرور ته وویل د کندهار په پنجوایي ارغنداب میوند او ورغستان ولسوالیو کې یو لړ چاڼیز او تصفیوي عملیات شوي دي. د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفان 103 تنه وژل شوي او 240 تنه نور یې ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلوالو د مرجوبلې خبر تایید کړی نه دی. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د والي ویاند وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه شوي دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه د طالبانو له موجودیته پاکه کړه. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وژلي او 106 تنه نور یې ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا 10 ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت یا د کندهار سیمه ییز چارواکو ته څه نه دي ویلي چې د ارغنداب په جګړه کې آیا افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. وسلوالو طالبانو په ارغنداب کې د وروختي مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.